طالبان امتحان کنکور سال 1399. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که شما در جریان هستین امتحانات کنکور جمعی در 33 ولایت افغانستان به پایان رسیده و اکنون مطابق پلان کاری اداره ملی امتحانات در هفته آینده امتحان کنکور جمعی کابل روی کار است. در حدود 50,000 داوطلبی که در 4 دوره اول کابل در امتحان سهم خواهد گرفتند، 45% اوناس است. امتحان از اینا به تاریخ 13 و 14 سنبله در 2 روز از طرف صبح و پیشین طبق تقسیم اوقات اعلان شده به ترتیب دوره اول تاریخ 13 سنبله روز پنجشنبه از طرف صبح و از طرف پیشینش دوره دوم، روز جمعه از طرف صبح دوره سوم و روز جمعه از طرف پیشین دوره چهارم امتحان 4 دوره کابل در 2 روز ان شاء الله تمام خواهد شد. بایومتریک ای داوطلبان امروز آغاز و فردا هم ادامه دارد. این بایومتریک برای لیسه های شهر کابل مطابق تقسیم اوقات اعلان شده در محلات اعلان شده برگزار میشه. به تقریبا تاریخ 9 سنبله روز یکشنبه ثبت معلومات بایومتریک ولسوالی های سمت شمال در لیسه قلعه مرادبک، ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان سمت جنوب در 2 لیسه برای اوناس لیسه نسوان بگرامی و برای ذکور لیسه عبدالشکور ارشاد در نظر گرفته شده است. داوطلبان ولسوالی پغمان میتونند به تاریخ 9 سنبله ساعت 7 صبح به لیسه دیاربان مراجعه نموده و معلومات بایومتریک خود را ثبت. قابل یادآوری است که تمام داوطلبان امتحانات کنکور باید در روز امتحان و ثبت معلومات بایومتریک اصل تذکره و یا اصل پاسپورت را با خود داشته باشند. از آوردن هر نوع وسیله الکترونیکی جدا معذرت می‌خواهیم، به خاطر که در جریان امتحان اگر وسایل الکترونیکی نزد شما دیده میشه امتحان شما باطل میشه. آن داوطلبانی که تا حال فرم ثبت نام را به دست نآوردند آنها میتوانند از اداره ملی امتحانات الا تاریخ 10 سنبله فرم ثبت نام را به دست آورده و دوباره به این اداره بسپارند. که چیرې کوم شاګرد تر اوسه د نوملیکنې فرم نه وي ترلاسه کړی د سنبلې تر لسمې نیټې پورې د ازموینو ملي ادارې ته مراجعه وکړي او د نوملیکنې فرم ترلاسه له ډکولو وروسته بیرته د ادارې ته وسپاري. د سنبلې د لسمې نیټې نه وروسته د ازموینې ملي اداره د هیڅ داوطلب فرم نه ترلاسه کوي او داوطلب په ازموینه کې نشي شامل ده. هغه داوطلبان چې په ولایاتو کې او د کابل د څلور دورو ازموینه کې غیر حاضر پاتې کیږي نو دوی کولی شي چې د سنبلې تر 14مې نیټې پورې د ازموینې ملي ادارې صفحې ته مراجعه او د خپل آی ډي په واردولو سره د کابل متفرقه ازموینې ته نوملیکنه وکړي. د یادونې وړ ده چې هغه داوطلبان چې د متفرقه ازموینې لپاره نوملیکنه کوي او یا خپلې فورمې د ازموینو ملي ادارې ته وس تسلیم کړي دي او یا په ولایاتو کې غیر حاضر دي او متفرقه ازموینې ته نوملیکنه کړې ده، د هغو د بایومتریک محلونه او د کارت د ویش محل به 14 د سنبلې باندې اعلان د دوی ازموینه به د سنبلې په 21 باندې واخیستل شي. هغه داوطلبان چې د شبانه 14 پاس اختصاصي او یا ماستري ازموینه لپاره نوملیکنه کړې ده د هغوی ازموینه به د متفرقه ازموینې وروسته اعلان او واخیستل شي. په پای کې د یادونې وړ ده چې د ټول افغانستان د کانکور ازموینو پایلې به یو ځای انشاءالله د اقرب میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان شي.